آمریت رادیو غزنی از 10 تن از داوطلبانی که برای بست‌های خالی این اداره واجد شرایط شناخته شده بودند امتحان رقابتی اخذ کرد. مسئولان میگویند که این 10 داوطلب در 2 بست خالی که شامل عضو پرودیوسر رسانه‌های اجتماعی و ویدیو ادیتور و گرافیک دیزاینر میشود به رقابت پرداختند. به گفته مسئولان این امتحان با شفافیت کامل برگزار شده و تلاش بر آن است تا افراد شایسته، متخصص و با تجربه در این بست‌ها استخدام شوند. زموږ د امریت 2 بسونه اعلان ته سپارل شوي ول، هغو ته چې کومو کسانو ثبت نام کړی و له هغو نه بیا 13 کسان شرطلیست ول چې نن ورځ له هغو نه امتحان واخیستل سو. په امتحان کې 10 کسانو ګډون کړی و. هغه دوی نه کوم امتحان چې واخیستل سو ښه شفاف و. ټولو ته مو ډاډ ورکړو او ډاډ ورکوو چې انشاءالله له چا سره به کوم خیانت وکړو او کوم غدر نه کیږي. هغه کوم سوالونه چې موږ راوړي ول هغه ټول سوالونه ښه معیاري ول. کومو کسانو چې موږ سره په امتحان کې ګډون کړی و هغه ښه پر خوشحاله ول، نو بیا هم ډاډ ورکوو چې انشاءالله د چا حق به نه ضایع کیږي. در همین حال اشتراک کنندگان این رقابت آزاد از روند برگزاری امتحان نیز ابراز رضایت کرده و میگویند که پرسش ها به گونه معیاری، تخصصی و متناسب با بست های اعلان شده ترتیب شده بود. امتحانی که ما سپری کردیم، امتحان ما سوالاش طوری بود که سوالات تکنیکی، مسلکی و همچنین بخش خبر داشتیم. در این امتحان ما انشالله شفافیت در نظر گرفته میشه، چون که در نخست آمر سبردو برای ما پیام رسان که انشالله امتحان به طور شفاف است و در امتحان حق هیچ کسی تلف نمیشه، حق هر کس پابرجاست و امتحان انشالله به خوبی سپری شد. امتحان ډیر په زړه پورې و. خپل مې غوښتل چې د سوشل میډیا لپاره سوالونه حل کړم یا امتحان ورکړم. تر ډیره حده پورې سوالونه ښه مسلکي سوالونه جوړ شوي وو. سوالونه ډیر په زړه پورې وو او په خاص ډول په زړه پورې والی په دې خاطر و چې د هغه موضوع اړوند ټول سوالونه جوړ شوي وو. تکراری سوالونه نه و، تر ډیره حده پورې مجموعي سوالونه ول. گفتنی است که پس از روی کار آمدن امارات اسلامی در افغانستان شماری از شهروندان از شفافیت در برگزاری امتحانات استخدامی ادارات ابراز خرسندی کرده و معتقدند که برگزاری امتحانات شفاف زمینه استخدام افراد شایسته و واجد شرایط را فراهم می کند. به باور آنان این روند می تواند در افزایش اعتماد عمومی و اعتبار نهادهای دولتی نیز نقش مؤثر داشته باشد.